سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ د ایران او طالبانو ترمنځ تازه جنجال د ایران لخوا طالبانو ته تازه پیغور او د ذبیح الله مجاهد غاښ ماتونکی ځواب دا چې ایران طالبان د څه پیغور ورکړی دی او ذبیح الله مجاهد څه جواب ورکړی دی جزئیات سره ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ. تیر ورځ د ایران د انتظامی ځواکونو عمومي قومندان قاسم رضایی وویل دوی چمتو دي چې د اسلامي امارات سرحدي ځواکونو ته روزنه ورکړي. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان او ایران سرحدي ځواکونو د وروستۍ نښتې له ځای څخه د لیدنې پر وخت کړي دي. دا قومندان قاسم د دې څرګندونو د اسلامي امارات ویان مولوي ذبیح الله مجاهد غبرګون ښکاره کړی دی او ویلي دي چې ایران دې پر خپلو ځواکونو تمرکز وکړي. زموږ پولیسات ځواکونه روزل شوي دي. ښاغلي مجاهد رسنیو ته استول شوي غږیز پیغام کې زیاته کړې ده چې افغانستان د خپلو امنیتي کسانو د روزنې لپاره اکاډمۍ او پوره امکانات لري او د پوځیانو روزنه یې روانه ده. د افغانستان اسلامي امارات ویان په خبره چې موږ ځواکونه تر ډیره حده روزل شوي دي په ځانګړي ډول هغه ځواکونه چې سرحدي برخو کې فعالیت کوي. نوموړي همدارنګه زیاتوي چې سرحدي ستونزې له دې کبله نه رامنځته کیږي چې زموږ ځواکونه بلد نه دي یا یې بېغوري کړې ده. ښاغلي مجاهد وویل چې ایران سره وروستۍ نښتې د ایران ځواکونو د مزاحمت له امله رامنځته شوي دي. کو تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د داسې نور ډیرو تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه چې موږ ساري تر بیا ښه وخت ښې چارې